ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کریختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان د ژوندون ټلویزیون درنو د کادر وړ لیدونکو سلامونه مې قبول کړئ تمه امید لرم تر څو روغ و جوړ خوشحاله به یاست درنو د کادر وړ دوستانو بیا هم ډاکټر روغتیایي خپرونه ده او زه جعفر احمد سرشال د همدې خپرونې له لارې بیا هم ستاسو په چوپړ کې یم د هر کله په څېر بیا هم په خپرونه کې راسره ډاکټر صاحب محترم موجود دي کوم چې د هغه څخه وروسته ده چې پر کومه ناروغي یا پر کومه موضوع باندې د روغتیا له اړخه څخه بحث کوو هغه به هم له تاسو سره شریکوو خو مخکې له مخکې ده چې په خپرونه کې راسره کوم ډاکټر صاحب محترم موجود دي ډاکټر صاحب نقیب الله حکمل دي راځو به د ډاکټر صاحب محترم سره به جوړ په خیر کوو د هغه څخه راوروسته چې پر کومه موضوع باندې بحث کوو هغه به هم له تاسو سره شریکوو ډاکټر صاحب محترم په خیر اوسئ خیر اوسئ زه هم په خپل وار سره تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته او ګرانو کتونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېره زیاته مننه کور ودان درنو د کادر وړ دوستانو دا چې پر کوم موضوع باندې بحث کوو نن هم د واکسین پر ارزښت باندې بحث کوو پر دې باندې بحث کوو تر څو واکسین څه دی واکسین خپله له څه شي څخه جوړ دی څه ګټه لري آیا زیان هم لري نه لري په کومو وختونو کې په خاص ډول باندې هغه ماشومان کوم چې د 5 کالو څخه کم دي د هغو دپاره څومره اړین بولي پر دې مسایلو باندې بحث کوو لومړی به راسو ډاکټر صاحب محترم ستاسو په نظر باندې خپله واکسین څه شي دي که دې په دې اړه باندې خپل نظر راته راکړي مننه سرشال صاحب واکسین چې دی وایي د هغه طبي موادو څخه عبارت دی چې د هغه د تطبیق څخه د انسان په وجود کې خصوصا د ماشومانو په وجود کې یو ډول مواد جوړیږي چې د انټي باډي په نامه یادیږي د دغه واکسین په لګولو څخه د ماشوم په بدن کې انټي باډي جوړیږي چې د خپل مربوطه مرض د میکروب د زهرجن مواد چې هغه ته انټیجن ویل کېږي له منځه وړي او د هغه اثرات خنثی کوي بالکل او د هغه څخه وروسته که چې راته وویله چې د واکسین تورې چې دي په اصطلاح باندې دا د څه شي څخه اخیستل شوی دي که دې په دې اړه باندې نظر راته راکړي مننه واکسین د واکسیناتور په اړه معلومات راته راکوه مننه خیر اوسئ سرشال صاحب محترم واکسینیشن موږ واکسین کول ته ویل بالکل واکسینیشن یعنی واکسین کول نو واکسین کول دا به د هغه عملیات څخه عبارت دی چې د یو منظم پروګرام لاندې د یوې سیمې ټولو ماشومانو او حتی ښځو ته مختلف واکسینونه تطبیق کېږي دې ته واکسینیشن ویل کېږي بالکل او د هغه څخه راوروسته واکسیناتور بیا چاته واکسیناتور بیا د هغه فني او مسلکي شخص څخه عبارت دی چې د خپل علم په رڼا کښې مختلف واکسینونه په مناسبه توګه تطبیق کړي دې ته بیا واکسیناتور ویل کېږي او ډاکټر صاحب محترم د واکسینیشن په اړه باندې مو خپل لنډ وضاحت راته راکړي که چېرې په دې اړه باندې هم راته ووایاست چې د دې هغه عمده ارزښت څه شی دی مننه سرشال صاحب د واکسینیشن یا د واکسین کولو ارزښت دا ډېر مهم دی او ډېر ارزښت لري چې دغه د جملې څخه د ماشومانو د یو شمېر خطرناکو ناروغیو څخه چې هغه موږ میزلس یا شری ورته وایو پولیو یا فلج ورته وایو او بل هم په خپله تبرکلوز یا نری رنځ دی او په کې پرټوسیس یا توره ټوخله ده او خپله ټیټانوس دی په دې کې او داسې نور خطرناکه ناروغي دي نو د واکسینیشن یا د واکسین کول ارزښت په دې کې دی چې که چیرې خپل ماشومان په خپل وخت واکسین کړل سي او واکسینونه ورته تطبیق کړي نو خپل معصوم بچیان به دارنګه چې دا مخکې ما د ځینو ناروغیو نومان خطرناکو ناروغیو نومان واخیستل د هغو څخه به هم بچ کړي وي او هم به یې د دغو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې معافیت حاصل کړي ډاکټر صاحب معافیت مو یاد کړي د معافیت اړوند که چېرې تاسو خپل نظر راته راکړي چې خپله معافیت به څه شي ته ویل کېږي او د معافیت قویوالی د انسان په وجود کې کوم ارزښت لري مننه سرشال صاحب دا ډېره ښه پوښتنه وکړه معافیت موږ وایو چې د هغه عملیات څخه عبارت یا هغه عملیه ده چې د هغې په نتیجه کې اجنبي اجسام یا مثال پردی شي هغه انټیجن چې موږ ورته وایو هغه وجود ته د داخلېدو په وخت کې یا د داخلېدو په نتیجه کې د بدن د یو شمېر حجراتو په وسیله باندې دغه انټیجن یا د اجنبي جسم محاصره کېږي بلع کېږي او حتی له منځه وړل کېږي دغه عملیه ته معافیت یا ایمونیټي موږ وایو
شي. بالکل. او که چیرې د انټیجن اړوند خپل نظرات راکړي چې خپل انټیجن او څه شي ته ویل کېږي؟ انټیجن لکه مخکې چې موږ یادونه وکړه چې دا یو پردی شی دی، یعنې د باندې شی دی چې بدن ته داخلېږي. نو هر هغه اجنبي جسم یا پردی جسم چې بدن ته د داخلېدو له کبله انټي باډي جوړېږي په بدن کې، د انټیجن په نامه یادېږي. مثلا کولرا ده او خپله محرقه ده، میزلس یا شر دي، او ځینې نورې ناروغۍ د ځینې نورو ناروغیو میکروبونه دي چې دا بدن ته داخلېږي، د انټیجن موږ وایو. او د دغه ناروغیو په مقابل کې چې بدن یې خپله جوړوي د ځینې حجراتو له دغه هغه ته بیا موږ انټي باډي وایو. بالکل. او رشاد صاحب محترم، که چیرې تاسو د معافیت په اړه باندې خپل نظرات راکړئ چې آیا دا هم خپل ځان ته ډولونه او قسمونه او اقسام لري که نه لري؟ بلې سرشاه صاحب محترم، معافیت خپل اقسام لري چې هغه موږ وایو چې په دوه قسمه دي معافیت. یو ته اکوایرډ ایمونیټي وایي چې دا کسبي معافیت دی، او بل هم نیچرل معافیت دی یا طبي معافیت دی. چې په دې کې طبي معافیت چې دی هغه موږ وایو چې دا په ځینې موجوداتو کې په خپله موجود وي د وخت څخه. دا د معافیت هم بیا په کشتیوالي کې مثال موجود وي، په طبیعي توګه خلق شوی، او یا هم د مور د شیدو د لارې څخه ماشوم ته انتقال مومي. او بل هم کسبي معافیت دی. کسبي معافیت چې دی دا ډول معافیت د انسان په بدن کې د مرض د تېرېدو په نتیجه کې رامنځته کېږي. مثال لکه موږ یادونه وکړه چې یو انټیجن داخلېږي بدن ته، هغه ناروغۍ دي چې مثال کولرا او میزلس او شری داسې نورې ناروغۍ دي، د هغو په مقابل کې بدن خپله معافیت جوړوي. او بل هم موږ وویل چې دغه نومولی انټیجن چې کله داخلېږي بدن د هغې په مقابل کې انټي باډي جوړوي، چې دغه انټي باډي وجود ته د داخل شوي انټیجنونو خنثی کوي، او همداراز که چیرې وروسته بیا د دې ناروغۍ بل انټیجن داخل شي بدن ته، مثال کولرا ده، د کولرا په مقابل کې که چیرې مثال معافیت حاصل شي، که بله واره خدای نخواسته و ماشوم ته کولرا باندې اخته کېږي، نو دغه مخکې له مخکې معافیت په بدن کې جوړ دی، دغه معافیت کولی شي یا دغه انټي باډي چې هلته جوړه ده هغه دغه میکروب یا دغه انټیجن خنثی کوي. او رشید صاحب، که چیرې د واکسین اړوند راسو چې خپله فرض مثال واکسین چې کله تطبیق کېږي ورکول کېږي، د دې عمده اهداف څه شي چې ولې پر واکسین باندې دومره ډېر تمرکز او تاکید کېږي؟ مننه سرشاه صاحب، دا ډېره ښه پوښتنه وکړه. ځکه د واکسین هدف خاص یو ځانګړی هدف یې دا دی چې ټول هغه ماشومان واکسین کول دي چې عمر یې د پیدایښت څخه تر 15 کالو پورې وي، او ټول هغو ښځو ته ټي ټي واکسین کول چې عمر یې د 15 کال څخه تر 45 کالو پورې وي. نو غټ هدف یې دا دی چې ماشومان واکسین شي د خطرناکو ناروغیو په مقابل کې. بالکل. او رشاد صاحب محترم، هغه واکسینونه کوم چې ای پی آی پروګرامونه کې پر مثال شامل دي، خپل د ای پی آی خپله دا کوم ابریویشن دي، څه معنا لري، او د هغه څخه وروسته کوم واکسینونه په دې کې تطبیق کېږي؟ مننه سرشاد صاحب، د ای پی آی په پروګرام کې چې کله شامل شوي دي هغه 6 نوع واکسینونه اوس فعلا شامل دي چې هغه خپل واکسینونه لري. په هغه کې یو د بی سی جي واکسین دی چې دا واکسین د تبرکلوز یا نري رنځ د مخنیوي لپاره لګول کېږي. دوهم هم پولیو یا د فلج واکسین دی چې هغه د ماشومان د فلج د مخنیوي لپاره لګول کېږي. او دریم هم ډي پی ټي یا ډیپټیري ټیټانوس ټوکساید، دا بیا د تور چخلي او ټیټانوس د مخنیوي لپاره لګول کېږي. او بل هم پنځم چې دی هغه ټي ټي یا ټیټانوس ټوکساید دی، دا بیا د ټیټانوس د مخنیوي لپاره لګول کېږي، د حامله ښځو لپاره د ټیټانوس بیا. او بل هم شپږم په خپله میزلس یا شری دی چې دا واکسین بیا د شری د مخنیوي لپاره لګول کېږي. او رشید صاحب محترم، که چیرې موږ ته سره خپله موږ ته دغه کوم عنوانونه چې زه درته وایم، کوم نومونه د دغه په اړه باندې لږ وضاحت که چیرې راکړي چې دا خپله څنګه ناروغۍ ده، لکه تبرکلوز ده، و د شری ناروغۍ ده، فلج دي، یا ډي پي ټي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا خپله څه ډول ناروغیان دي، لږ وضاحت ورکړي، او په کوم وخت کې د دغه ناروغۍ دپاره واکسین اړین بولي، وخت یې کوم وخت دی؟ مننه سرشاه صاحب، دا ډېره ښه پوښتنه وکړه چې واکسین دا کوم نومونه چې ما واخیستل، دغه ناروغۍ
او د واکسین نوعه او د واکسین وخت دا ډېر مهم دی چې په کوم وخت باندې باید واکسین واخیستل شي. اول راځو تبرکلوز ته. تبرکلوز یوه ساري ناروغي ده چې د ټوخي او ساقشل له لارې څخه د یو ماشوم څخه بل ماشوم ته انتقال مومي او واکسین یو ځل ورکول کېږي چې د تولد د وخت څخه تر 15 کلنۍ پورې دی. دا تبرکلوز واکسین دی یا هغه BCG چې موږ ورته وایو. بل هم میزلیس یا شری دی. شری دا یوه وایروسي ناروغي ده چې د یو ماشوم څخه بل ته د هوا او د خولې د قطراتو له لارې څخه انتقال کوي او دغه واکسین چې دی هغه د نه میاشتنۍ څخه وروسته لګول کېږي. او بل هم پولیو یا فلج دی. دا هم یوه وایروسي ناروغي ده چې په سترګو نه لیدل کېږي دا وایرس او د ناپاکه لاسونو او د اوبو له لارې څخه د یو شخص څخه بل ته سرایت کوي. دا واکسین د قطرې په شکل د خولې له لارې څخه ورکول کېږي. هغه چې دی دغه د پولیو واکسین بیا د 14 اونیو په عمر کې ورکول کېږي او بل هم د 9 میاشتو په عمر کې ورکول کېږي، وبښئ د 6 اونیو په عمر کې، او دریم چې دی هغه د 10 اونیو په عمر کې ورکول کېږي، او بل څلورم چې دی هغه د 14 اونیو په عمر کې ورکول کېږي، او پنځم هم د 9 میاشتو په عمر کې ورکول کېږي. بل راځو DPT، ډیپټیري، ټیټانوس او پرتوسیس. دغه درې ناروغۍ په دې کې مشتمل دي چې دغه بیا د ډیپټیري چې دغه ډیپټیري د غاړې شخوالي مریض دي، او بل هم پرتوسیس چې دی یا شنه ټوخه ده دغه مریضي پکښې ده، او بل هم ټیټانوس دا هم د تشنج یا شخوالي مریضي ده. دا ناروغي چې ده دا د غاړې د عضلاتو د پړسوب له کبله تنفس بندېږي، ناروغ نه څه خوړلی شي او نه هوا تنفس کولی شي. دغه بیا په دې کې بیا ټیپټي راځي. پرتوسیس چې دی دا شنه ټوخه ده، دا هم یوه ناروغي ده چې ماشوم پرېښته کېږي، مګر ماشوم تر ډېر سخت او دوامداره ټوخی کېږي چې دغه ټوخي د وجې څخه دی ممکن خوراک او تنفس یې دواړه بند شي. بل هم ټیټانوس یا تشنج دی. ټیټانوس چې دی دا یوه ناروغي ده چې د ټول بدن د عضلاتو د تشنج یا شخوالي سبب کېږي، چې دغه عضلاتو شخوالی حتی د غاړې او پښې یې نه کتېږي. داسې مریضۍ دي مثال چې غاړه او پښې یې نه کت کېږي او د خولې څخه یو رقم ځګان جاري وي. دغه مرض د خاورو او دوړو د تماس څخه د بدن د یوې زخمي برخې سره په تماس کې پیدا کېږي. نو په دې کې اکثر هغه د روډ اکسیډنټ چې موږ ورته وایو، د سړک اکسیډنټ چې کله وشي، په دې کې هغه زخمونه چې هغه د سړک سره په تماس کې راځي، نو دا هغه ټیټانوس مریضي ده چې دغه ماشوم یا دغه نفر ته انتقالېږي. په دې کې بیا بل دغه د DPT واکسین چې دی دا 4 ډوز لري. په هغه کې اول ډوز چې دی هغه 1.5 میاشتنۍ کې ورکول کېږي، 2.5 میاشتې، او دوهم ډوز چې دی هغه 1 میاشت بعد د اول ډوز څخه ورکول کېږي. دریم ډوز چې دی هغه د دوهم ډوز 1 میاشت بعد دی، او دریم ډوز چې دی وبښئ څلورم ډوز چې دی اخري ډوز یې هغه د دریم ډوز څخه وروسته 1 کال. دغه د واکسینو هغه تشریح وه او وختونه یې وه. او له ښه محترم که موږ تاسو وګورو لکه څنګه چې د درملو اړخ ته راسو، درمل په ځینو وخت کې مریضانو ته نه تطبیق کېږي، نه ورکول کېږي. آیا واکسین هم کېدلی شي چې پر مثال مضاد استبداد ولري، د مریض دپاره زیان ولري، یا په ځینو حالاتو کې ورنه کول شي؟ بلې اسرشاه صاحب دا ډېره ښه پوښتنه وکړه. بلکل همداسې لکه څنګه چې دواوې دي، واکسین هم داسې خپل وخت لري. مضاد استبداد چې موږ ورته وایو یا نه ورکړه، د واکسینو نه ورکړه هم خپل دغه لري. مثال BCG واکسین دی. BCG واکسین په فعاله تبرکلوز کې چې کله تبرکلوز باندې یو مریض اخته وي، ته BCG یا د تبرکلوز واکسین نشي ورکولی. چې هر وخت دی دته دوا تطبیق شي، دوا جوړ شي، دی مریضي یې ختمه شي په بدن کې، بیا ته کولی شي د BCG یا د تبرکلوز واکسین ورته ورکړي. او پولیو خپله فلج دا بیا چې کله د ټانسل عملیات یا د ستوني عملیات چې موږ ورته وایو،
دغه چې سوی وي په دغه کې ته د پولیو واکسین نشي ورکولی او ډي پي ټي چې موږ مخکې تشریح وکړه چې ډیپټیري پرتوسس ټیټانوس و دغه بیا د واکسین د حساسیت په صورت کې ځینې داسې مریضان شته چې هغه د واکسین سره حساسیت پیدا کوي هغو ته یې نشي ورکولی دغه د ډي پي ټي بل هم خپله د میزلس یا شري واکسین دی دغه واکسین بیا د اختلاجاتو او فعال تبرکلوز کې دا هم نشي ورکولی چې څوک په تبرکلوز اخته وي د شري یا میزلس واکسین نشي ورکولی دغه د واکسینونو هغه مضاد استقبال بالکل او که چیرې په دې اړه باندې هم ورته وایي چې اختلاطات به یې څه وي ستاسو په نظر باندې مننه سرشاه صاحب دا ډېره ښه پوښتنه وکړه اکثره میندې یا اکثره د مریضانو یا اکثره اشخاص داسې شکایتونه لري چې مثال واکسین چې ورکړي داسې مثال هغه افواوې دي نه مختلفې افواوې دي نو دغه ځینې جانبي عوارض لري واکسینونه چې په هغه کې تبه منځته راوړي نو دغه تبې چې خلک ډېر شکایت کوي چې دا تبه یې راوسته داخل مریض کړي همدا چې دا خو د خپله معافیت رامنځته کېږي د تبه په راځي او بل هم دوهم چې دغه تبه تر 12 ساعتو پورې دوام کوي دا ډېره چې اوږده سي داسې فکر کوي چې ولا دا خطرناکه دی یا د بله مریضي کورنه همدا چې دا مریضي نه ده خپله معافیت رامنځته کېږي په بدن کې نو په دې وجه په انسان باندې تبه راځي بل هم عصبي اختلاجات لکه اختلاج چې موږ ورته وایو کله کله داسې په ماشوم باندې ځینې تاثیرات ښیي چې هغه د تبې په حالت کې د انسان داسې عصبي اختلاجاتو ته منځته راځي چې دوی ته پرېشانه کېږي ولا دا خو د واکسین د وجې څه داسې بل هم هغه د پېشکاري ځای دانه کېږي یا کله کله خراب شي هغه ځای هم دا مشکل نه دی دا جانبي عوارض دي خو ښه کېږي خپله او بل مخکې چې ما یادونه وکړه چې دا لوړه تبه ده دا تبه ډېره شدیده وي نو په دې دوی پرېشانه کېږي دا هغه جانبي عوارض تاسو ډاکټر صاحب محترم که چېرې په دې اړه باندې هم تاسو خپل نظر راته راکړئ که موږ داسې وګورو په ځینو ساحو کې د واکسینونو اړوند پر مثال ځینې منفي تبلیغات کېږي لکه څنګه چې څوک یادونه کوي وایي د واکسین چې دی ماشومانو ته ورکول کېږي د راتلونکي دپاره کیدای شي د بېحیایي خپره کړي یا څوک په اصطلاح باندې وایي چې دا ماشومان شنډ کوي بیا اولاده کوي د راتلونکي دپاره څوک وایي دا د څه شي اوبه دي څوک څنګه یعنې کیدای شي تاسو به هم اورېدلي وي په ټولنه کې به هم زیات کسان د دې وینا شاهدان وي ستاسو نظر په دې اړه باندې څه دی آیا په رښتیا سره هم دغه مواد یا دا څه پکښې دي که نه دي پکښې دي مننه سرشاه صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا رښتیا هم داسې افواوې شته په خاصه توګه بیا په اطرافو کې داسې دغه شته نو دا خو اول عامه پوهاوي ته ضرورت لري چې باید دلته عامه پوهاوی وشي او عامه پوهاوی زما په نظر تر ټولو زیات او ښه چې مؤثر تمامیږي هغه د امام د مسجد امام په دې کې ډېر ښه رول لري چې دا باید دی په خپله په خطبه کې چې د جمعې په ورځ یا مثال هره ورځ چې دی هغه تقریر کوي او هغه کې دا شامله کړي داسې نه چې ورځې یا دا باید دی شامله کړي چې د ځینو ناروغیو یا د واکسینونو په باره کې دی معلومات او عامه پوهاوی ورکړي چې په دې کې هېڅ دا ټول غلطې افواوې دي چې دا د پلاني شي دي دا داسې مشکلات رامنځته راوړي او هغه جانبي عوارض یې ما وویل هغه خامخا هم په هر چا کې نه په یو چا کې داسې مضر اثرات ښکاره کړي چې هغه تبه وه یا د واکسین ځای د تطبیق ځای خرابېږي یا نور داسې مشکلات پېښوي هغه هم په یو چا کې اما دا چې دا داسې شنکتوب لري او دا داسې دا هېڅ په دې کې دا رښتیا نه دي نو دغه عامه پوهاوی چې د ملا امام د خوا څخه وشي نو موږ صحت یابۍ د طرفه څخه اوس ډېر ښه پروګرام شروع کړی دی د یونیسف د طرفه څخه چې هغه د سیمې حتی بزګران او سپین ږیري د کلي مشران دغه پکې شامل دي او دا نو بیا دوی داسې ترتیب واره کړی دی چې مثال ځینې 3 ورځنی ټرینینګ دوی ورکوي په هغه کې اول د مسجد امامان دي د ولسوالیو دغه به دا ترتیب پسې راځي چې بیا د ښار دغه کور کوي پسې په دې کې به راځي دغه ملا امامانو ته به ټرینینګ ورکوي د ځینې ناروغیو ساري ناروغي سی ټي سی چې ورته وایي د ساري ناروغیو عامه پوهاوی به ورکوي په ضمن کې بیا دا د واکسین ورته تشریح کوي چې دغه واکسین داسې
داسې تطبیق کېږي او دغه مضر اثرات او دغه افواوې چې دي دغه د دوی د ذهنو څخه باسي او په ضمن کې داسې دوی ته یو خطبه او شی برابروي چې ته باید د مریضیو په باره کې داسې معلومات به د خلکو ته ورکړي، عامه پوهاوی ورکړي. دا رقم په ترتیب سره اوس پیرن چې انشاءالله سبا او بل ورځ به شروع سي، دا بیا د مدرسې معلمان، د مکاتبو او د پوهنتونونو معلمانو ته دا راوستل کېږي چې تقریبا 200 کسان په ورځ کې به انشاءالله یا 50-60 کسه دا رقم تر 200 په تعداد کې د یو ته ټرینینګ ورکوي د ساري امراضو په ضمن کې د واکسین او د هر څه مکمل معلومات ورکوي چې دوی هلته دونه پوه وي چې چاته یې لاره وښیي او مریضي دی باید په پوهې په مریضي باندې. نو دغه انشاءالله د دې په هېڅ طبقه او دغه غلطې افواهې به هم لرې سي، عامه پوهاوی په دا رقم به انشاءالله ډېر عام سي. بالکل. او ډاکټر صاحب محترم که چېرې په وروستیو کې راته ووایاست هغه میندې چې ماشوم ولري، آیا ځینې داسې واکسینونه شته چې هغه که چېرې دوی ته تطبیق سي او ماشوم ته یې زیان رسېږي یا د دوی وصحت ته که نه دا ستونزه نه لري؟ په دې کې هېڅ مشکل نشته. هغه ما مزاد استحباب ما وویل چې نه ورکړی په هغه صورتو کې وه، نور انشاءالله هېڅ مشکل نشته په دې کې کولی سي چې واکسین واخلي. او وروستنی پیغام به چې د روغتیا اړوند سوي وه ټولنې ته؟ مننه سرشاه صاحب. پیغام خو مې د واکسین په دغه کې واکسین په باره کې دا دی چې باید واکسین ټول خپل ماشومان ته د ماشوم حق دی چې مخکې ما یادونه وکړه په شروع کې چې دا د خطرناکو ناروغیو څخه یې ژغوري. نو دغه د ماشوم حق دی، باید تاسې خپل ماشومان ټول واکسین کړي. هغه ماشومان چې تازه تولد شوي او تر 15 کلنۍ پورې د دوی عمر وي د 15 کلنۍ پورې دا باید ټول واکسین سي. واکسین تطبیق کړي ټولو ماشومانو ته. اوس انشاءالله هغه پخوا وخت نه دي، اوس ډېر خلک اوس پوه سوي دي او انشاءالله پوه به سي دې په ایسته هم. نو د ملا امامانو دغه سمې دا پیغام دی چې باید خپلو مقتدیانو ته د واکسین په باره کې عامه پوهاوی ورکړي چې دا هېڅ مضر اثرات نه لري. هغه افواوې چې پخوا وې هغه اوس نشته. دغه ټولو ماشومانو ته خپل واکسین تطبیق. ډېره زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب محترم چې خپرونې ته راغلاست او د واکسین اړوند مو په درنو لیدونکو ته ښه وضاحت ورکړي. کور ودان آباد اوسي. مننه، ستاسو څخه هم ډېره مننه. درنو د قدر وړ دوستانو، په دې هیله یم چې واکسین مو پېژندلی وي، د واکسین پر ارزښت چې کوم ډاکټر صاحب محترم بحث وکړي چې خپله واکسین څه شي دی، د څه دپاره ګټه لري، ولې باید واکسین وسي. نو په دې هیله یم چې دا ټول وضاحت مو درک کړی وي او پوه سوي یاست او په راتلونکي کې واکسین تطبیق کړئ تر څو د راتلونکي داسې ناروغیو څخه خلاص شئ تر څو هغه ستاسې د روغتیا دپاره ضرر رسول کېږي. نو تر بیا پورې چې زه جعفر احمد سرشار ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، پر څښتن تعالی مو سپارم روغ صحت ولرئ. د الله په امان. ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي هم روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی، تغذیه هم چنان